مزار شریف کې چاودنه، طالبان وایي 7 تنه مړه او 6 نور ټپیان دي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. بلخ طالبان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د چاودنې د قربانیانو شمیر اعلان کړ. بلخ کې د طالبان د امنیه قمندانۍ ویان محمد آصف وزیري سه شنبې سهار د لیندۍ پر 15مه ویلي چې د حیرتان بندر د تیلو برخې د کارکوونکو پر لیږدونکي بس موټر د چاودنې په پایله کې 7 تنه وژل شوي او 6 نور کسان ټپیان دي. بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د ویان په وینا چاودنه د حیرتانو د تیلو برخې د کارکوونکو په لیږدونکي موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله وه. اخوا د بلخ له ابن سینا روغتون سرچینو ویلي چې د نن سهار له پیښې 18 مړي او ټپیان دغه روغتون ته لیږدول شوي دي. ځینو سرچینو بیا په دې پیښه کې د 15 تنو د وژل او ټپي کېدو خبره کوي. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د چاودنو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.